ګوره وروره د قانون مطابق دا ګاډی مې ستا دپاره خوښ دی یو خو د تیلو خرچې ډېره زیاته کمه ده تیل صرف بینی او بله دا ګوره دا ټیرونه میرونه یې واړه دي د رشکې په ټیرونو هم دی چلیږي او سپیر پارټ یې هر ځای کې میلاویږي ستاسو د کور خوا کې دغه وړوکی شانتې دوکان نه دی په هغې کې تپوس وکړه د دې سپیر پارټ په پکې پراته وي د الله ولي پوه شوې که ما د اعتبار وکړو نو د ښې سوچ بدله کوم دا ګاډی نه دی دا ګاډی دا د نن زمانې جواهرات دي سونه ده د الله ولي او بله ورځ چې خرڅه که نه د دغې ریټ نه 50,000 روپۍ مالې ګران ناکزه د دې نه بله غټه خبره شته او اوس پورې هم شپږ کسان ښتي دي ګوره خو چاله یې ورکومه نو ته مې د خپل سړی په تا مې سود دی وګوره ښه ګیر چاپېره تې وګرځه راوګرځه دا وګورئ یا خدای زما دې په توبه توبه مسلمانه د غولو نه دې ورته ګل جوړ کړو په دې کې خو شپږ پیرې زما په مخ کې سپی لنګر شو او چې څوک راشي دې بارګینټن ته پورې دا مږي او موږ هم په صفایي زریې زریې کړو خو زمانه خرڅ شوی ښه دی موږ به تیم دمه شو خدای زما دې توبه دا وګوره دا ښکلې ښکلې ګاډي دي دا ورته نه ښایي خو هغه څخه شی ورته وښو او وایي دا مې په تا پیرزو دی دا حل دی که نه په دیو به څوک څه اعتبار وکړي ملګري ګاډی خو مې خوښ شو خو دا ټیرونه څه تش ته شاته ښکاري یاره چې دا ولې دا خو د ګاډي په کمالاتو کې معمولي کمال ما تا ته ښکاره کړو دی په تشو ټیرونو هم چلیږي د الله ولي یاره ملګري باربیان داسې خبر ده چې زما ستا خبره ډن شوه په ما پسې یې لیکه بس ټیک ده دقه ده پسې یې لیکمه هلکه شیر رحمانه زر چې ووایه هله شابه چې بل پیر ووایم چې و خدای دې پویه که دغه چای درته نه وایم بیه وشوه ورشه په پیاله کې چای راوړه چې دا سړی اوس کې ډېر معزز سړی دی او ډېره خوندوره بیه وشوه که نه نه که تا د چې ووې جو ما ووې چې ته اوس وایې چای راوړه جوراب وړم که نه خو په دې کې ګورې د چی ضرورت نه په دې کې د مټایانو ضرورت دی د جشن ضرورت دی دا کمه بیه چې تاسو وکړه او د جشن هم نه زه خو یم چې بدګ راوله اوس د دې بارګین نه دا دوړې پاڅئ مړه ولې دا خو ډېره خوندوره بیه وشوه راځئ جي کښېنه چې ولیکم درپسې راځئ یاره زه خو ډېر وګرځېدم خو داسې پرېش ګاډی مې پکار دی پرېسو نو خوښ مې نه شو ما ستاسو سره خو به داسې پرېش ګاډی نه وي بس داسې وګڼه لکه تا چې د پرېش ګاډو مارکېټ ته ځان راورسو چې موږ له دې ځان راورسو نو بېغمه شه پرېش ګاډي څه د پرېش ګاډو قطار به درته ولګومه پوه شوه بیا به پکې ځانه خوښی د الله ولي پوه شوې او بله دا داسې ګاډی به درله وغواړم که نه چې صرف انګریزان به پکې ګرځېدلي پښتانه مسلمانانو چې کوم دی هغو به تصویر هم لا نه یې لیدلی په دې ساعت له اوس بارډر ترین کومه او دا هغه ځینې دله یو پرېش دانه راغواړم 1,00,000 روپۍ به ګرانه یي خو که دغه دې خوښی نو چې اوس رینګ وکړمه بس وروره رینګ ورته وکړه یې به 1,00,000 روپۍ دي ګرانې ګران دي خو داسې دا نه به یې که نه چې صرف انګریزان به پکې ګرځېدلي وي چې زموږ نه تیز یا به انګریزي اوس په دې ساعت ګوره خیره سره کوټې ته رینګ کومه کوټې ته بارډر نه کوټه کې ډېر ښه او فرېش ګاډي میلاوي بس ټیک ده صحیح ده هلکه دا خو نه یې رینګ وکړو نه خو دغه د مخامخ ناست دی که څه بیا 450 پاټ شروع شو زه ولې چې چوټې وکړم هلو السلام علیکم کوټه خبرې کوي جی نه جی زه شټې خبرې کوم نه کوټې هغه مارکېټ له ورکه شټې ورکه که نه یاره جی زه شټې خبرې کوم که نه یا لکه شټې کوټې له دا موبایل ورکه که نه نه جی کوټه نشته شټې خدای دې بې خو باسه 450 نه مې ته رینګ کړلی پوه شې که نه ورکه که نه دې کوټې له موبایل ښه به زه کوټې له مې ورکړم خبره سره وکړه السلام علیکم کوټې د ټول ناول خو داسې چلو کړو چې دا شټې ځان ته سمله او له پاسه پرې وخېجه ولې په خبره نه پوهېږي پوه شوې دماغ یې راله کنده کړو او بله خبره دا ده که نه چې یو پرېش پریس پکار دی چې صرف انګریزانو پکې قدم خو دی او دلته کې نور چا نه یې لیدلی بس یو ملګری دی او داسې ملګری دی لکه ځان والا نو وبشي داسې یو ګاډی د خیر سره نه مړه 1,00,000 روپۍ دې تیزي داسې مسله خو نشته بس چې پرېش ګاډی دغه خو به کېږي هغه خو ته تیار دی خبرې دا چې څومره خرچه مرچه په دغه پریس باندې راله چې دلته ګاډی راورسي زه به یې دله درکړمه اوس کوټې ته دې شټې له موبایل ورکړه یوه خبره ورته کومه ها جی اوس څه وکړم بس تصویر ما ته راولېږه ټیک ده ښه صحیح ده جی تصویر ترې وباسم صحیح شو بس هغه هلک سره یو فرېش دانه ده او قسمت دې ښه دی که نه قسمتدار سړی وایي چې شپږ پورې نښتي ما وې د الله ولي بس دغه شپږونه یې رازاد که
او موږ لرا بس او شاباش اوس په تصویر راځي دغه دی راغی تا وګوره تصویر وګوره ته وګوره دی باندې ټیسي مه دی کنه دی وګوره واقعي د ښکلی ګاډی دی خوښ دي دی او بس وای را لېږئ راویلیږي او را لېږئ وایه صحیح ده ټیک ده صحیح ده ښه زه به ورته اوس رینګ وکړم راوبیلیږي ښه بس ټیک ده هله وجي بس زر ته زره چې څومره زر کېږي دغه ګاډی چې کوم دی دلته راولېږئ او بیانه زه دې سړي نه علمه صحیح ده ټیک شو جي صحیح ده جي السلام علیکم هلکه د دې ګاډي تصویر خو ماته اوس دې سړي دغلته په بارګین کې وخو او دی وایي زه تاله د کوټې نه ګاډی راغواړم او دا دلته ولاړ دی چې دا څه چکر دی یاره ګوره صاحبه په یو شکل خو انسانان ډېر یو شان دي او ګوره دا خو ګاډي دي دا خو یوې کمپنۍ جوړ کړي دي ټول به یو شان دي او زموږ نه چېرته کومه خبره وکړه نه دا کاڼي کرښی او که یقین دې نه لي نو ورشه چې طلاق ته وغورځئ چې یقین دې واخلي نه طلاق ته ضرورت نشته انساني ګوره زه به غلط شوی یم ستا نه یک چې څه وایي هغه ټیک وایي ګوره سجاده بهر مې یو ګاک راویستی دی او مطمئن کړی مې دی پوه شوې خو چې زه یې دې بارګین ته راولم که نه 2 لک روپۍ نه دی به ورته ګاډی ګران وی پوه شوې بالکل ورشه صحیح ده مارکیټ هم خراب دی ستا به هم مزدوري وشوه زموږ به ګاډی خرچ ورشه ګاک راواله شه زه به سم زور لګوم چې ارزانې کوه ته خو ګوره ارزانې به نو او دغه 2 لک روپۍ نه دی پکې زما شوړی صحیح ده ګوره نانا دا ګاډی وګوره ښه په غور ته یې ګیر چاپېره وګرځه دا دې خوښ دی خوښ مې دی دا ګاډی یار زبردست ګاډی دی که نه تیل خرچه مرچه هم کمه ده دې خرچې هم کمې دي او دا ډېر ښکلی خبره ورسره وکړمه خبره ورسره وکړه بس ته بېغمه سجاده دې خوا راشه هله شه بخانه راشه راځي چې زه څه یم بس السلام علیکم تو په ژبه زه پوهېږم برابرې ټیک ټاک برابرې د نانا چې کوم دی دا زما رور دی پوه شوې او ګاونډي مې هم دی دا ګاډی خوښ شو هسې دا په 100 روپۍ موږ ته ولګي صحیح جایز ریټ یار ولګي دی خو داسې ګاډی خوښ کړو د دې مثاله د جاز د پرې ده الوزي واه د جاز پره ده د جاز پره ده او بل د تیلو په خرچه باندې هم ډېر زیات کم دی د تیلو خرچې هم ډېر کم دی هغه خو به کېږي خو ریټ راته ولګوه جایز ریټ نوروايي د ستا دپاره به اخري 1400 نه کنه نورولي کوه ګوره تاسو ګوره ستاسو سترګې بیا بدلي سجاده نوروايي د تا ته موږ تیز ریټ نه شو ویلی نه کنه شی دې تیز وي د الله ویله اوس د 14 لکو د شی کم کا درته وایم نه نه کمې به 14 لک روپۍ نه کم کا سجاده ګوره نه بیا به نه راځم دلته کې 14 لک روپۍ نه کمې یاره نه موږ نه لاړو مرګري بل بارګین ته ځو ګاډي دنیا دی ګوره خو ته په مارکیټ کې وګرځوه بیا راشه ځه وایم بیا راشه کم بل 15 لک دي نه کمې نه څه وکړو نانا سړی نه کم وایله بس زما خوښ دی ستا خوښ دی په 14 صحیح دی 14 صحیح دی بس لاک نیم روپۍ ګران دی خو غله به نه وایي پوه شوې را روان چې کوم دی بیا یې خرڅې په ده به انشاءالله په 15 خرڅو او بله دا ده چې وایي دا د جاز پره ده او د سوی بچی دی به هم پسې ولیکه صحیح ده هلکه پیاډ راوړئ راځئ پیاله چای به ګوره شیررحمانه دا ګاډی مې راویستی دی او پیسو ته مې ضرورت دی او خرڅو مې ملګري که نغد یې سړی دا ګاډی ځان ته ودروه پیسې رالاږه ښه نه کنه یاره د دې اوس مارکیټ نشته د دې ګاډو دا اوس څوک نه علي په غلط ټایم دی راوس یار یا د الله ولی کله چې دا ما اخیستو نو په دې پوره بارګین کې د مارکیټ ګاډی ده او تا ما ته ووایې چې هر کله یې راولې پوه شوې لاک په د لګټي خو بیلي بدل نو او اوس وایې د دې مارکیټ نشته او دا ما کله 10 کاله مخکې اخیستی دی خو یوه هفته یې کېږي هفته مخکې مې اخیستی اوس یې مارکیټ بیا کېناستو لکه نو د مارکیټ پته لګي د مارکیټ خو پته نه لګي په ګنټه کې مارکیټ بدلېږي مسلمانو دنه بعد ښه ګاډي راغلي دا اوس څوک نه علي نو زه د ده سره څه وکړم ډېران ته یې گزار کړم یا کباډي باندې خرڅ کړم حل لاله راوباسه پیسو ته مې ضرورت دی ګوره په کباډي مه خرڅوه دلته یې ودروه او چې څوک راله او خرڅ شو زموږ به ترې خپل بارګین والو او تا ته به رینګ وکړم خپلې روپۍ به ویسې د دې مارکیټ اوس کم دی چې دا تا په ما پسې اوس راوس مسلمانه اوس په نغدو نه خرڅېږي مال لکه نغد یې نشي راکولی نه اوس دا په نغدو نه خرڅېږي وای یاره به دا څه قصه ده بس چې خره والو جو خرې ګرانې شي او چې خرې والو جو خره ګران شي بس دا چابي ده واله خو چې څومره زر خرڅېږي که نه دا خرڅ که پوه شو ضرورت مې دی صحیح ده نه بس ټیک ته ځه او چې کله خرڅ شو تا ته به ټلیفون وکړم را به شي خپلې روپۍ به ویسې او خو ګوره مارکیټ یې نشته مارکیټ یې نشته هفته مخکې خو د دې مارکیټ و او نن مارکیټ نشته لکه نو د مارکیټ پته لګي
دلته وروسته خو ښه ګاډي راغلي دا وګوره لاړم هلکه دماغ مې نور مه خرابوه پوه شوې ستاسو شی قیمتي او زموږ هغه ډېراني ځه ورځه دا دې ورسره چل کړی دا مال تالتې سي در کړی و لکه ګل چپړي دې خوا راشه نیکه درالم نیکه ته څه وي هلک ګل چپړي تا څه زما د ګاډي هغه بیټري ختمه ده نیکه د هغې بیټري خرابه ده خو سټارټېږي به نو هغې مو گزارش نه کړه څه ورسره وکړو ها داسې به وکړې که نه دې ګاډي دا بیټري به وباسې زما په ګاډي کې به یې ولګې او هغه بیټري به دلته ولګې او دا ټیرونه هم برابر دي دا به ته هم ویسې او هغې ته به ولګې او دا سکرین ګوره که روغ دا سکرین ته هم وباسه باندې ته ولګه او شاته شټپني به چیک کې دا خو هسې هم د خرڅ ګاډی دی که نه نیکه خوښ دی نه ده دا ګاډي کباډي ویسمه په کباډي خرڅ کړمه ته پلار مه جوړېږه که نه او دا نوې ګاډی مې راوستی دی هغه بلاکونو ته وخېږوه زه چې تا ته څه یم ته عقه کوه ته بل عمل در د مل نه ښکاري او خپله ګاډي چې نه هغې بلاکونو ته خېږي هغه دنیا ده نو بس هارې ملګرو دا ګاډی دی په 14 لکه مې اخیستی دی او اوس مې ډېره مجبوري ده او ضرورت مې دی نو تاسو له به درکړم په 14 لکه ښه یې وګورئ او چک یې کوئ که څوک پسې راولئ پسې او خپل ډله پې ښه تسلي ورکئ نالۍ واخلئ عمرانه چې سیټ شو مشوره وکړو مشوره کې خیر موږ راځو یو منټ کې ښه جفا لاړ چې خپله مشوره وکړئ عمرانه دا ګاډی راته د واري ښکاري په پارکینګ کې داسې ګاډي ما ته 18 لک روپۍ ویلې وې خو په دې ګاډي کې به خامخا څه چلي ځکه یې د ارزان ورکوي خو داسې کار به وکړو چې نور واحد ته به رینګ وکړو نه هغه په ګاډو پوهېږي او هغه پکې ډېر ماهره دی او د بارګین کار هم کوي بالکل داسې وکړه ته ټلیفون وکړه د هغه راشي صحیح ده چې چیکي کی چې څه وایي ټلیفون ښه دی هغه زما ډېر ښه ملګری هم دی اوس وکشه ورته ښه هلو نور واحده ښایي برابر یې د میلې د ډاک سره ولاړ یو خو دلته کې یو ګاډی دی دا علمه راشه ته یې چیک کا او ټیک ته ځه صحیح ده موږ درته انتظار کوو دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام شان خان دا ګاډی لې دا ګاډی وګوره ته چیک کا بس زه د دې د سټي سکین وباسم او په خپل لیبارټري کې چې کوم د ټیسټونه میسټونه پوره حساب کتاب راوباسم صحیح ده تاسو ودرېږئ بس السلام علیکم وعلیکم السلام دا ګاډی لې ته دا ګاډی علمه تاسو را سیټ ته شئ لږ ټیک ته راشئ تاسو څنګه نور واحده ګاډی څنګه دی برابر دی نه په ګاډي کې څه پاتې نه دي د الله ویلي په خپله لیبارټرۍ کې ما د دې سټي سکین وکړو ما د دې ایم آر آی وکړه ټوټل دغه چې کوم دي ټیسټونه دې ګندې دي او شپږ پیرې خو دې شاته په ډیګ باندې لګېدل دي او داسې اکسیډنټ یې کړی پوه شوې چې شل خو دې کسان مړه کړي دي په خپل رنګ کې هم نه دی حتی چې دې نه دا سرنګسر هم وته دی په دې کې چې کومه دا خټه ده که نه هغه خاوره نه خاوره هغه یې ورته 2 نمبر د جبې خټه لګوي پوه شوې د دې دغه نه دي دا تیل دا پېټرولو دا ایراني تیل یې ورته اچولي د هغې ټولې کلمې زنګ کړي دي پوه شوې هېڅ شی پکې پاتې نه دی که خپلې روپۍ چې کوم دي سیم ته اچې یو بس وایله نور واحده مونږ خو ته د دې دپاره راوغوښتې که نه چې ته یې چیک کړې چې شی د هر څه نه خراب دی نو مونږ په دې څخه ولې څه کوو بیا تا ته خو ما ویلي که نه چې لوی ته ټلیفون وکړه او که نه هغه پوه دی نه بس خپلې روپیو د سوځېدو نه بچ کړی پوه شوې یو شی پکې خپل نشته اینا شاټینګ کلمې پوه شوې پختۍ مختۍ هر څه یې ورته بدل 2 نمبر لګولي یاره دې سړي خو انتظار وکړو د ده سره به څه کوو بس ده سره زه پوه شم دی پوه شم ما او دی په خپله ژبه پوهېږو دا سادهګانې را سیار کړ وی پوه شو غټ کار وکړو ما ته ونیو تاسو ځای خپې وباسئ نور واحده بارې مونږ لاړو او ته تاله تکلیف در کو خفه نه شې ته بیا پارکینګ ته ځه مونږ لاړو زه د سره یو 2 خبرې کوم چې ولې 2 نمبر کار کوي خیال دې بالکل مسلمانان اوس غر کړی سړی خو زه ته ورسره مخامخ شم ته پوهېږې او زه د تور خم په لاره نه ځم مړ به شم یاره یخه یخ لګي بادونه یاره یخه یخ لګي بادونه یاره یخه سلام علیکم نور واحده وعلیکم سلام دا ګاډی خو هغه نه دی پرون چې پوزیشن باندې پاتې کړی او شل مسلې پکې راویستې او ته نه دې سره څه کوې او عمرانه دا هغه ګاډی دی که نه هغه دی که نه دا ما ځان اخیستی دی ښه ځه لګیا اوسه ته وایې چې ده په پیسو مې اخیستی دی چې دا هغه نه دی نو دا هغه دی نو ولې ما پې نقلي ورکړي څه خو هغه شی دی نه مونږ خو بس دغه چانس ته پراته یو جي سلام علیکم زشانه کم ځای کې هره به برسري زر راشه هغه ملګري دې اعتبار کوو هغه ګاډی ځان لا اخیستی دی او د خوشحالۍ سندرې ورته وایي
شابه ځه مېلې ډاک ته ځان راورسوه زر شابه زه هلته یم ځه زر راځه شابه لکه نور وایدا تا په یاري کې ټک راکو دا هغه ګاډی نه دی چې پرون موږ اخیستو ته ولې موږ راوستې او تا وی دا خراب دی د کولمونه خراب دی سلنګسر ورته بدل شوی دی شاته شپږ ځایه چې دی جنګېدل دی مخې ته پې 20 کسان مړه شوي دي ټول ګډ وډ دی نو اوس څنګه صحیح شو تاسو کې خو دقه شی دی که نه تاسو له څوک د ښې کار نشي کولی پوه شوې په ده کې دا دومره مسلې وي نو ما چې دی دوالي پوه شوې په دې خو بیا په لکاو روپۍ لګي پوه شوې دغه مصریانو نه چې بوځې د 2000 روپو کار یې په 2 لکه روپۍ دله وکړي ما دغه سوچ وکړو ما دا ګاډی چې کوم دی دا به زه د سړي نه والم او بیا به مصري خانې ته بوځم پوه شوې او د دې به د هر څه چې کوم دي مرامت کړم د دې به بیا زه دوباره سټي سکین وکړم د یو زه په لیبارټرۍ کې چیک کړم چې دی ټیک وي جزي شان مې ضرور په شانتي ملګری دی دله به یې ورکړم پرون لاړم به د 2000 روپو کار مې پې وکړو ګوره هغه مصري لکه تاسو بولی د دې نه پوره 4 لکه روپۍ اخیستې پوه شوې د 2 لکه روپو کار مې دله په 2000 روپۍ باندې راغونډ کړو پوه شوې زه په ګاډو باندې څه کوم زه خو نن یو اخیستی سبا بل اخیستی دغه ګاډی دی تاسو ته پاتې که نه او کنه عمرانه دا خبره بالکل ټیک ده نن سبا دا مستان چې دی هغه لالي ته ناست دي خو دی په ژبه پوهېږي نور وایدا دا پرون موږ په 14 لکه روپۍ بیه کړی او 2000 پیې تا لګولي نو دا شوې 14 لکه او 2000 روپۍ نو دا زموږ نه واله او ګاډی موږ له راکړه نه که نه جي د قانون مطابق تاسو غلط شوی جي دا ګاډی به تاسو ته آخري په 14 لکه او 2000 روپۍ باندې لګي په یو ورځ کې ته زموږ نه 2 لکه روپۍ ګټې عمرانه را باندې کو په کولمو ولې وخېجه او دا سلنګسر دې پاته روپۍ